رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عبادت پوهنې یا د عباداتو د احکامو د حکمتونو د درسونو په لړۍ کې په لومړي درس کې منګه د عبادت د تعریف ترڅنګ د عبادت په مفهوم باندې خبره وکړله او همداراز د عبادت هدف ذکر شو او د عبادت د قبولیت په شرطونو باندې خبره وشوه او همداراز د عبادت مراتب ذکر شول. په نننی درس کې به موږ د اسلام په رڼا کې د عبادت په مفهوم باندې غږیږو چې عبادت په اسلام کې څه مفهوم لري، یا دا چې الله تعالی جل جلاله په عبادت سره له موږ او تاسو څخه څه غواړي. څرنګه چې د عبادت په تعریف کې وویل شول چې عبادت په بشپړه معنا باندې د الله تعالی جل جلاله احکامو ته تسلیمیدل او د الله تعالی جل جلاله احکام په پوره اخلاص او عبادت سره ترسره کول دا عبادت دی. نو د همدې تعریف په رڼا کې موږ د عبادت مفهوم د اسلام په رڼا کې ذکر کوو. عبادت په اسلام کې د نورو ادیانو او د نورو نظریاتو څخه فرق کوي. اسلام د انسانانو لپاره د ژوندانه یو بشپړ نظام دی. نو د دې وجه نه الله تعالی جل جلاله خپل بندگان د ژوندانه په ټولو چارو کې په عبادت مکلفوي. د دې معنا دا ده چې مسلمان که د الله تعالی جل جلاله بندگی کوي او الله تعالی جل جلاله د الله په توګه باندې او د رب په توګه باندې مني او په هغه باندې ایمان لري، نو د دې بندګۍ غوښتنه دا ده چې د ژوندانه په ټولو چارو کې د الله تعالی جل جلاله بنده اوسیږي، یوازې په یو اړخ کې نه اوسیږي. د دې وجې نه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په اسلام کې د عبادت دو ډول مفاهیم بیان کړي دي. یو د عبادت خاص مفهوم او بل د عبادت عام مفهوم. هغه په دې معنا باندې کوم څه چې موږ تاسې په خپل عرف کې د عبادت په نوم باندې پیژنو، یعنی هغه که لمونځ کول دي، روژه نیول دي، زکات ورکول دي، حج کول دي، ذکر او اذکار کول دي، د قرآن کریم تلاوت کول دي او داسې نورې دینی چارې چې موږ تاسې د عبادت په نوم باندې پیژنو، دا هم عبادت دی او دا د عبادت یو اړخ دی. دې ته په اسلام کې د عبادت خاص مفهوم ویل کیږي. دغه عبادت بیا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دوه ډوله باندې ویشلی دی. یوې ظاهري عبادات دي لکه لمونځ، زکات، روژه، حج، رښتیا ویل، امانتداري، د مور و پلار سره احسان کول، خپلولي پالل، پر وعدو باندې وفا کول، پر نیکو چارو امر کول او له نواهیو له منکراتو څخه منع کول، د الله تعالی په لاره کې د کفارو او مشرکینو په مقابل کې جهاد کول، د یتیمانو، ګاونډیانو، همسایګانو، مسکینانو سره همدردي او احسان کول، دعا کول، ذکر کول، د قرآن کریم تلاوت کول او داسې نورې چارې دا ظاهري عبادات دي کوم چې په خاصو عباداتو کې شمیرل کیږي. دا د عبادت یو اړخ دی. بل په همدغه خاصو عباداتو کې د اسلام چې خاص مفهوم بیان شوی دی، په دې کې ځینې باطني عبادات دي لکه اخلاص چې د انسان په باطن پورې اړه لري، همدارنګه صبر کول، د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره مینه کول او محبت کول، له الله تعالی څخه ویره درلودل، د الله تعالی په وړاندې باندې انابت کول، د ګناهونو څخه توبه کول، د الله تعالی په نعمتونو باندې شکر ویستل، د الله تعالی پر قضا او قدر باندې ایمان درلودل
پر الله تعالی باندې توکل درلودل، د الله تعالی د رحمتونو امید درلودل، د الله تعالی له عذابونو څخه ویره درلودل. پر ټیټو خلکو یعنی خپلو مملوکو هغه څوک چې ستا په ملکیت کې دي او د هغې واک او اختیار ستا په لاس کې دی، د هغوی سره او همدارنګه د څرویو سره د ترحم معامله او د شفقت معامله کول او داسې نورې چارې دا ټول په باطني عباداتو کې راځي چې دا د عبادت یو اړخ دی. دا چارې که موږ تاسو ترسره کوو په دې نیت ترسره کوو چې په دې باندې الله تعالی جل جلاله موږ ماموره کړي یو او د دې په ترسره کولو کې الله تعالی جل جلاله موږ تاسو ته اجر راکوي. دغه عباداتو ته د خاصو عباداتو نوم ځکه ورکول شوی دی چې انسانان د ژوند په ډګر کې پر دغه عباداتو په ځانګړي ډول مکلف شوي دي او د دې په ترسره کولو باندې په قرآن کې ډیر زیات تاکید شوی دی. په دې کې ځینې چارې په مسلمانانو باندې فرض دي، لکه څنګه چې په مخکې درس کې د عباداتو مراتب بیان شو چې ځینې واجب دي، ځینې مستحب دي او ځینې بیا حرام او ځینې بیا مستحب او ځینې بیا مکروه دي. نو په دغه عباداتو کې چې کوم ذکر شول اکثریت واجب دي، یعنی په مسلمانانو باندې د هغې ترسره کول ضروري دي او د هغې حکم الله تعالی جل جلاله په قرآن کې کړی دی، یعنی اکثر د فرض درجه لري. د هغې په ترسره کولو باندې مسلمان ته اجر ورکول کیږي او د نه که ترسره کولو په صورت کې انسان مجازات کیږي او هغه د جزا لایق ګرځېږي. دغه عبادات چې کوم ذکر شول د دې اندازې قرآن او اسلام تعیین کړي دي او حدود ورته معلوم کړي دي. د دغې عباداتو کې ځینې چې دي هغه نفلي عبادات دي او ځینې چې دي هغه به فرضي عبادات دي. خو که دغه عبادات که هم که فرضي دي او که نفلي دي د انسان درجې پې لوړېږي او که څه هم ځینې نفلي عبادات دي خو د دې نفلي عباداتو په ترسره کولو باندې د قیامت په ورځ الله تعالی جل جلاله د فرضي عباداتو اجر ورکوي. دغه عبادات که فرضي دي او که نفلي د روح لپاره ډیر ضروری دي او د روح لپاره د غذا حیثیت لري. مؤمن تر هغې پورې د الله تعالی سره په ارتباط کې دی تر څو چې په دغه عباداتو باندې التزام کوي او په دغه عباداتو باندې مشغول وي. دغه عبادات په ځانګړي ډول باندې بندگان الله تعالی ته نږدې کوي تر څو په عملي ژوند کې د الله تعالی جل جلاله احکام منلو ته آماده شي. دوهم مفهوم په اسلام کې چې کوم امام ابن تیمیه رحمت الله علیه بیان کړی دی هغه عام مفهوم دی. د عام مفهوم معنا دا ده چې اسلام کې عبادت د نورو ادیانو په څیر نه دی چې هغه یوازې په ځانګړو وختونو پورې او په ځانګړو ځایونو پورې او په ځانګړو چارو پورې مربوط اوسیږي او یا یوازې تر عبادت خانو پورې تړاو ولري، بلکې اسلام چې دی موږ ته عبادت داسې په شکل سره معرفي کړی دی چې مسلمان په خپل ژوند کې هر ډول نیکې چارې ترسره کړي او هغه د اسلامي شریعت د احکامو سره سمې ترسره کړي، د اسلام د اصولو سره برابرې ترسره کړي، د الله تعالی جل جلاله په خاطر ترسره کړي، ولو که دغه چارې مباح چارې هم وي د هغه په عبادت کې شمرل کیږي. نو په دې اساس باندې نو موږ ویلی شو چې د اسلام په رڼا کې د عبادت عام مفهوم لمنه ډیره زیاته پراخه ده. معنا دا شو چې دغه مفهوم په اسلام کې چې کوم موږ ته اسلام ښودلی دی غوښتنه یې دا ده چې مسلمان باید د ژوند په ټولو چارو کې او د ژوند په هر اړخ کې الهي اوامرو ته غاړه کیږدي. د دې دپاره چې مسلمان په دې باندې پوه شي چې یوازې د ځانګړو عباداتو یا د خصوصي عباداتو په ترسره کولو سره چې هغه مونځ دی، روژه ده، زکات او حج دی او مخکې یادونه وشوه، د دې په ترسره کولو سره اجر او ثواب محدود نه دی، بلکې مسلمان باید په دې باندې پوه شي چې د خیر دروازې بې شمېره دي او پراخه دي، د نیکۍ مجالات زیات دي او دا یوازې په یو ډول عبادت کې نه خلاصه کیږي. نو په همدې اساس باندې د دې په خاطر چې په اسلام کې د عبادت په مفهوم باندې ښه پوه شو نو په لاندو ټکو کې د عبادت مفهوم موږ خلاصه کوو. لومړی دا دی چې مسلمان باید د ژوند په ټولو چارو کې الهي اوامرو ته غاړه کیږدي
او له نواهیو څخه یې ځان وساتي. نو که دغه کارونه موږ وکړو، په کومو کارونو چې الله تعالی امر کړی دی د هغې نه هغه موږ ترسره کړو، او د کومو کارونو چې له کومو کارونو څخه یې منع کړي یو هغې نه خپل ځان وساتو، دا ټول په عبادت کې شمارل کیږي. الله تعالی جل جلاله مؤمن په دې باندې مکلف کړی دی چې هغه د ژوند په ټولو چارو کې الهي اوامرو ته غاړه کیږدي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ما کان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هیڅ مؤمن سړي ته او هیڅ مؤمن ښځې ته دا روا نه دي چې هغه کوم امر چې الله کړی دی او کوم حکم چې رسول کړی دی هغه پکې بیا خپل اختیارات ولټوي چې دا کار کوم او دا کار نه کوم. د دې معنا دا ده چې دا د عبادت معنا نه ده او دا د عبادت غوښتنه نه ده چې یو څوک دی هغه په مسجد کې مسلمان اوسیږي او هغه د عبادت کوونکی اوسیږي، او کله چې له مسجد څخه وځي او له مسجد څخه خارجیږي نو هلته د چارې بیا په خپله خوښه او په خپله رضا او د خپل نفسي خواهشاتو سره سمې ترسره کوي. نو معنا دا ده چې د اسلام په اسلام کې د عبادت غوښتنه دا ده چې مسلمان باید د ژوند په ټولو چارو کې الهي اوامرو ته غاړه کیږدي، هغه که د مسلمان د فردي ژوند چارې دي او هغه که په اجتماعي ژوند کې دي او که هغه سیاسي چارې دي او که هغه معاملات او اقتصادي چارې دي، نو باید په دې کې الهي اوامر ولټوي او د هماغه الهي اوامرو سره سم عمل ترسره کړي. نو د دې معنا دا ده چې اسلام موږ ته د ژوند په ټولو چارو کې لارښوونې کړي دي او د ژوند ټولې چارې موږ ته ښودلي دي چې تاسې معاملات څه ډول ترسره کوئ، ستاسو انفرادي ژوند باید څنګه اوسیږي، او همدارنګه تاسې نظام څه ډول جوړ کړئ، ستاسې اړیکې او ستاسې روابط د نورو خلکو سره د کفارو سره باید څه ډول اوسیږي. دا ټول اسلام موږ ته په بشپړه معنا سره بیان کړي دي. د دې یو غوښتنه هم همدا ده چې مسلمان باید په صحیح معنا باندې په اسلام باندې ځان پوه کړي، نه یوازې دا چې هغه عبادات چې دی ورباندې په ژوند کې مکلف شوی دی او موږ او تاسې مخکې په اسلام کې د خصوصي د خاص مفهوم په نوم باندې د هغه یاد کړل، یوازې هغه ترسره کړي او د هغې احکام وپېژني او په صحیح شکل یې ترسره کړي، بلکې مسلمان په دې باندې مکلف دی چې د ژوند په ټولو چارو کې په خاص ډول په هغه اعمالو کې چې دی ورسره سر و کار لري او دی پکې بوخت دی، په کوم مسلک کې چې دی مصروف دی، د هغې په اړه باندې په صحیح معنا باندې اسلام وپېژني او په دې اړه باندې د اسلام کوم احکام دي هغې ته غاړه کیږدي. د دې وجې نه چې چونکې مسلمان د ژوند په ټولو چارو کې په عبادت مکلف دی او یوازې دینی چارې یا مذهبي چارې چې هغه موږ تاسو په اسلام کې د خاص مفهوم په نوم باندې یاد کړل، یوازې دغه عبادت نه بلکې هغه د عبادت یو اړخ دی. نو په دې اساس باندې قرآن کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د دې خبر یادونه کوي چې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تو ورته وایه پیغمبره زما کوم چې مالی بدني عبادات دي او کوم چې زما مالی عبادات دي، زما مرګ او ژوند دا ټول د الله دپاره دی او هغه الله چې په عبادت کې شریک نه لري او په دې باندې زه ماموره شوی یم او تر ټولو اول زه د الله ته تسلیم یم او مسلمان یم او زه د الله تعالی جل جلاله احکام منم. نو په دې خاطر باندې چې اسلام مسلمان ته د زندګۍ طرز العمل ټاکلی دی چې د دغې طرز العمل سره سم ژوند تیرول په حقیقت کې عبادت ګڼل کیږي. یعنې له خوراک او څښاک څخه نیولې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه تر دولت جوړونې، د مالی او اقتصادي چارو تر تنظیمولو او د نورو ملتونو سره د اړیکو ټینګولو پورې دا ټول په عبادت کې شامل دي. نو د همدې په خاطر باندې د مسلمان شعار باید دا وي چې کله هم د الله تعالی جل جلاله حکم هغه ته متوجه کیږي دا باید وي چې سمعنا و اطعنا، ما واورېدل او زه منم. په هیڅ وخت کې باید د الله تعالی جل جلاله د احکامو څخه سر ونه غړی او دې ته باید په صحیح معنا باندې تسلیم شي. نو د دې عبادت دوهمه غوښتنه دا ده چې مسلمان باید د حلالو او د حرامو د تعیین حق باید الله تعالی جل جلاله ته
وټاکي، یعنی دا حق الله ته ورکي. که یو څوک ځان مسلمان ګڼي او د الله تعالی جل جلاله بنده ګڼي خپل ځان، نو په کار دا ده چې هغه په صحیح معنا باندې الله تعالی جل جلاله ته د حق وروسپاري چې دا د الله حق دی چې هغه حلال او حرام زما دپاره تعین کړي په خپل ژوند کې، او د حلالو او د حرامو چې کوم حدود دي هغه باید یوازې د الله تعالی جل جلاله حق وټاکي. ځکه چې ډیر ځل یو سړی په مسجد کې مسلمان دی، خو هغه چې کله هم له مسجد څخه ووځي نو بیا هغه د خپلو خواهشاتو سره سم څه چې زړه وغواړي هغه ترسره کوي، او څه چې زړه وغواړي او یې نفس یې وغواړي د هغې نه خپل ځان ساتي. نو د دې دپاره مسلمان باید دا حق الله ته ورکړي چې هغه ته حلال او حرام وټاکي. ډېر ځل یو څوک ځان مسلمان ګڼي، خو چې کله پارلمان ته ځي نو په پارلمان کې بیا داسې قوانین پاس کوي چې هلته ډېر کارونه چې الله جل جلاله منع کړي دي د هغې دپاره د حلالولو لارې چارې لټوي او هغه خلکو دپاره حلالوي. په قرآن کریم کې الله جل جلاله بني اسرائیلو ته د دې وجې نه د مشرکانو خطاب کړی دی چې هغوی په حقیقت کې د حلالو او د حرامو د تعین حق چې دی هغه خپلو راهبانو او خپلو مشرانو ته دا حق ورکړی و. نو معنا دا ده چې د الله تعالی جل جلاله غوښتنه دا ده چې د حلالو او د حرامو تعین حق د الله تعالی جل جلاله دپاره وټاکي، او دا حق باید بندګانو ته ورنکړي. نو په دې اساس هغه څوک چې وایي زه مؤمن یم، لمونځ ادا کوم، روژه نیسم، حج کوم، خو د خوراک او څښاک پر مهال د خنزیر د غوښې په خوړلو او د شرابو په څښلو، په کاروبار کې د سود په کولو، په معاملاتو کې د رشوت په اخیستلو کې خپل ځان آزاد ګڼي، په پیر او پلور یې د شریعت د احکام پر ځای د رواج او د نورو وضعي قوانینو پر اساس ترسره کیږي، په اعتقادي، سیاسي، ټولنیزو چارو او کورني جوړښت کې د غیر مسلمو پیروي، د ژوندانه په میدان کې د خپلو نفسي غوښتنو تابع وي. دغه ډول افراد د الله تعالی عبادت کوونکي نه شمېرل کیږي، بلکې د خپل نفسي غوښتنو منونکي او د شیطان پیروان دي. دویم دا دی چې د حرامو او د حلالو ټاکل د الله تعالی جل جلاله حق وګڼي. هغه څوک چې د حلالو او د حرامو د پولو د ټاکلو حق له الله تعالی پرته بل چاته ورکوي، په حقیقت کې دوی د الله تعالی حق بندګانو ته ثابت کړ او د الله تعالی پر ځای بل څوک د الوهیت وړ وګڼلو. نصاراو ته په قرآن کریم کې ځکه د مشرکینو نسبت شوی دی چې دوی به خپل راهبان او روحانیون د حلالو او د حرامو د تعین حقدار ګڼل، د قوانینو د ټاکلو مستحقین ګڼل. کوم کار به چې الله تعالی حرام کړی و دوی به حلالولو، او کوم کار به چې الله تعالی جل جلاله حلال کړی و دوی به حرامولو، او دا کار به خپل صلاحیت ګڼلو. مسیحیانو به په هر حالت کې د دوی خبره منله. الله تعالی جل جلاله د دوی په هکله په قرآن کریم کې فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. یعنی دوی خپل علما، احبار او رهبانیون اربابان نیولي وو، یعنی خدایان نیولي وو، په الوهیت سره نیولي وو د الله نه بغیر، او همدارنګه مسیح بن مریم هم، او په داسې حال کې چې دوی د الله تعالی جل جلاله په عبادت مکلف شوي وو چې دوی باید یوازې د الله تعالی جل جلاله عبادت وکړي. هغه الله چې د یوازې د عبادت وړ همدی دی، همدا الله پاک جل جلاله د هغه څه نه پاک دی چې دوی بیانوي او دوی ورسره الله سره شریک ګرځوي. یعنی الله تعالی جل جلاله یوازې د دې حقدار دی چې د حلال او د حرامو د تعین حق ورکولی شي. عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه چې دا یو مسیحي عالم و او وروسته بیا مسلمان شو، د دې آیات کریمه په هکله روایت کوي: اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي عنقي صلیب فقال لي يا عدي بن حاتم الق هذا الوثن من عنقك. دی وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او زما په غاړه کې صلیب و، نو ما ته ویل چې ای عدي بن حاتمه
ته دغه بت له خپلې غاړې وغورځوه. وانتهیت الیه، زه ور ورسېدم، وهو یقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. یعنی زه هغه ته ور ورسېدم په داسې حال کې چې هغه د سورة براءت دا آیت کریمه ته ور ورسېده په تلاوت کې چې اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، یعنی دوی خپل احبار او علما او راهبان په الوهیت سره نیولي وو، هغوی په خدایي سره نیولي وو د الله نه بغیر. قال قلت یا رسول الله، نو ما ورته وویل دی د الله رسوله انا لم نتخذهم اربابا، من خو هېڅکله هغوی په خدایي او الوهیت باندې نه ونیولي، من خو د هغوی عبادت نه کاوه. قال بله، هغه ویل چې بلې همداسې ده او څنګه چې تاسو وایي، بلکې الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونه، آیا هغوی داسې کار نه کوه چې ډیر شیان چې تاسو دپاره چې په تاسو باندې حرام و ستاسو دپاره حلال ګرځول، نو تاسو به د هغوی تابعداري کوله او هغه شیان به هم تاسې ځان دپاره حلال ګڼل. ویحرمون علیکم ما احل لکم، او هغه شیان چې په تاسو باندې هغوی حرامول چې کوم شیان الله تعالی جل جلاله ستاسو دپاره حلال کړي وو، فتحرمونه، او تاسو هم بیا هغه شیان حرام ګرځول. فقلت بلا، نو ما ورته چې بلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلې دا کار من کاوه. قال تلک عبادتهم، دا چې په ټولو چارو کې تاسې د هغوی تابعداري کوله، هغوی به چې کوم شی حلال ګڼلو تاسو به حلال ګڼه، او په داسې حال کې چې هغه په تاسو باندې حرام و، کوم شی به چې هغوی حرام ګڼلو تاسې به حرام ګڼل، په داسې حال کې چې هغه شی به تاسو لپاره حلال و. نو په حقیقت کې تاسې د هغوی ټولې خبرې منلې او ښه په دې باندې پوهېدلې چې کوم عمل هغوی تاسو دپاره حلالوي هغه الله تعالی جل جلاله په تاسې باندې حرام کړی دی، بیا هم تاسې د هغوی خبره منله، نو په حقیقت کې دا د هغوی عبادت کول و. نو په دې خاطر باندې مسلمان په دې باندې مکلف شوی دی چې هغه د الله تعالی جل جلاله حکم د ژوند په ټولو چارو کې ومني، نه یوازې دا چې یوازې په خاصو عباداتو کې. نو د دې حدیث نه معلومه شوه چې مسلمان باید د حلال او د حرام او د تعین حق الله ته ورکړي، کوم شیان چې الله پاک حلال کړي دغه حلال وګڼي، او کوم شیان چې الله تعالی جلاله حرام کړي دغه حرام وګڼي، او په دې کې د ژوند په ټولو چارو کې د الله تعالی جل جلاله د حکم تابعداري وکړي او د نفسي خواهشاتو د نفسي غوښتنو تابع نه اوسیږي. دریم، د عبادت عام مفهوم غوښتنه داره چې په ټولنه کې هر ډول نیکې چارې ترسره کول دا باید عبادت وګڼي. یعنی مسلمان باید په دې باندې پوه شي چې عبادت یوازې د مسجد په دیوالونو کې نه خلاصه کیږي، بلکې نیکې ټولنیزې چارې اسلام نه یوازې دا چې یو مسلمان په ټولنه کې ترسره کوي غوره ګڼلي دي او ستایي، بلکې باقاعده ورته بلنه ورکوي او د مسلمان د ورځنیو مسؤلیتونو څخه یې شمېري، جنت ته د تللو لامل یې ګڼي او له جهنم څخه د تلو د خلاصون اسباب یې ګڼي. دغه موضوع رسول الله صلی الله علیه وسلم په بشپړ صراحت سره داسې بیان کړې ده. قال ابو ذر رضی الله تعالی عنه قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا ينجي العبد من النار، ای د الله رسوله یو بنده د اور د جهنم نه څنګه بچ کیدی شي؟ قال الایمان بالله، دی په هغه وخت کې د جهنم نه بچ کیدی شي چې دی په الله باندې ایمان ولري. قلت یا نبی الله، ما ول ای د الله پیغمبره ان مع الايمان عمل، د ایمان سره خو عمل ضرور دی، د عمل چې دی د ایمان غوښتنه ده. قال يرضخ مما رزقه الله، هر کله چې عمل د ایمان سره ضروری دی نو هغه څه چې الله دته ورکړي دي د هغې نه یې لږ برخه دی د الله په لار کې نفقه کی، صدقه دی کی، خیرات دی ورکی. قلت یا رسول الله ارأیت ان کان فقیرا، ته خبر راکا که یو سړی فقیر وي لا یجد ما یرضخ به، هغه څه چې باید صدقه کی خیرات کی هغه نه مومي، هغه سره نشته، هغه په خپله فقیر دی، څه نه لري چې د الله په لار کې صدقه کی. قال یأمر بالمعروف وینهى عن المنکر،
هر کله چې څه لري نه او غریب دی او د صدقې کولو توان سره نشته، ښایي نو بیا خو دې امر بالمعروف کي، خلکو ته دې په نیکو چارو باندې امر وکړي او خلک دې د بدۍ نه منې کړي. قلت یا رسول الله أرأيت إن كان عيا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنکر، که یو سړی ضعیفه دی، کمزوری دی، بې زړه دی، ژبه یې نه چلیږي، چاته خبره نشي کولی، یو څوک خیر ته نشي رابللی او یو څوک له منکر څخه نشي منې کولی، بې زړه دی، نو هغه څه وکړي؟ قال یصنع لأخرق، ښایي نو بیا دې یو ناپوهه او جاهل او بې کسب بیکار انسان ته یو کار وروښیي. قلت ما ورته ویل چې یا رسول الله أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا، دی په خپله په هېڅ نه دی خبر، خپله جاهل دی، خپله ناپوهه دی، خپله کار او کسب نه لري، نو دی به بل ته څه وښیي؟ قال يعين مغلوبا، ښایي نو دی د یو مغلوب انسان سره، یو ناچاره انسان سره مرسته وکړي، د هغې سره دې کومک وکړي، مغلوب ته دې نجات ورکړي. قلت ما ورته ویل چې یا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا، که دی په خپله ضعیف دی او کمزوری دی، لا يستطيع أن يعين مظلوما، چې د مظلوم سره او د مغلوب سره مرسته وکړي، د دې توان هم ورسره نشته. فقال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير، ښایي نو ته نه غواړې چې په خپل ورور کې د یو خیر چاره ومومي، یعنی هغه ته د یو خیر پرېږدي، معنا دا شو چې دا یو د خیر کار هم نشي کولی، ښایي نو دا ټول کارونه چې نشي کولی، تمسك الاذى عن الناس، د خلکو ته د ضرر رسولو څخه لاس والي، دومره خو کولی شي چې بل ته ضرر ونه رسیږي. فقلت یا رسول الله، ما ورته ویل چې د الله رسوله اذا فعل ذلك دخل الجنه، که دا کارونه وکړي یا د اخرنی کار هم فقط هم د اخرنی کار وکړي چې د خلکو د ضرر نه خپل ځان وساتي، نو دی به جنت ته داخل شي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة، مسلمان د دغو ذکر شوو چارو څخه یوه چاره که هم تر سره کړي، نو همدغه عمل به یې له لاسه راونیسي او جنت ته به یې ورداخل کړي. د دې حدیث نه معلومه شوه چې مسلمان باید په ټولنه کې د خیر چارې تر سره کړي او هیڅکله یو عمل باید وړوکی ونه ګڼي، یعنی معنا دا شوه چې دا هم یو د خیر کار دی، که نور هیڅ د لاسه نه کیږي نو لږ تر لږه باید څه وکړي؟ د نورو ته د ضرر رسونې څخه لاس بند کړي او په خپل ټولنه کې دی داسې ژوند تر سره کړي چې نورو ته تکلیف او ضرر ونه رسیږي. دا هم د عبادت یو برخه ده، دا هم د عبادت غوښتنه ده او په دې ذریعه باندې مسلمان جنت تللی شي. یعنی د دې حدیث څخه معلومه شوه چې اسلام د عبادت ساحه دومره پراخه کړې ده چې د ژوندانه زیات شمېر چارې پکې داخلي دي. هر ټولنیز او مفید کار اسلام له غوره عبادت څخه شمېري تر څو د هغې کوونکی د خیر نیت ولري او ریاکارۍ څخه ځان وساتي. د مثال په ډول باندې موږ لاندې یو څو خبرې ذکر کوو چې اگر چې دا مباح چارې دي خو په هغې باندې چې مسلمان پاک نیت ولري او د هغې په ترسره کولو کې د الله تعالی جل جلاله رضا په نظر کې ونیسي، په دې سره هم مسلمان ته اجر ورکول کیږي او د بهترینو عبادت کوونکو څخه شمیرل کیږي. د مثال په ډول د دوه مسلمانانو په منځ کې سوله کول او دوه مسلمانان سره پخلا کول. په دې اړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام، آیا زه تاسو ته خبر در نه کړم په هغه کار باندې چې هغه د روژه نیونکي له درجو څخه هم ډېره لوړه درجه ولري، والصلاة او د لمونځ کوونکي څخه هم لوړه درجه ولري، والصدقة او د صدقې نه هم لوړه درجه ولري. قالوا بلا، مونږ ویل چې یا رسول الله ضرور راته وښایه. قال صلاح ذات البین، د دوو کسانو منځ کې سوله راوستل، د دوو تنو منځ کې اصلاح راوستل، دا په خپله باندې د دغه ذکر شوی عباداتو څخه ډېره لوړه درجه لري، ډېر اجر او ثواب لري. د روژه نیونکي څخه، د لمونځ کوونکي څخه، د صدقه کوونکي څخه هم زیات اجر او ثواب لري. فإن فساد ذات البین هي الحالقه،
ولې اجر او ثواب زیات لري چې د دوو مسلمانانو په منځ کې فساد، د دوو مسلمانانو منځ کې جګړه او د دوو مسلمانانو منځ کې اختلاف دا دین د منځه وړي. نو د دې په خاطر چې یو مسلمان په خپل دین باندې ثابت پاتې شي، نو په کار دا ده چې د هغوی په منځ کې چې کوم اختلاف پیدا شوی دی هغه اختلاف باید د منځه یوسي. البته چې دا د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې وي، بل کوم دنیوي مقصد ورپورې تړلی نه وي. نو دغسې سوله کول، د دوو کسانو منځ کې پخلاینه کول، د دوو تنو منځ کې اختلاف له منځه وړل، دا د مانځه نه، د روژې نه، د صدقې نه او د نورو ډېرو نیکو اعمالو څخه زیات اجر و ثواب لري. همداراز یوازې د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر باندې د مسلمان ورور پوښتنه کول دا څومره لوړه مرتبه لري، څومره زیات اجر لري. د الله تعالی رضا په خاطر د مسلمان ورور لیدنه کتنه او د رنځور د حال پوښتنه کول د جنت د تلو لامل ګرځي. په دې اړه باندې د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې من عاد مریضا او زار اخا له فی الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا. چا چې د یو مریض پوښتنه وکړه او یا د یو مسلمان ورور ته کتو ته د الله تعالی جل جلاله د رضا دپاره ورغی، نو یو آواز کوونکی آواز کوي هغه ته چې ته بختور وي او ستا دا هر قدم بختور دی او تا د خپل ځان دپاره په جنت کې یو ځای برابر که. نو د مسلمان ورور پوښتنه کول د الله د رضا دپاره او د هغه د رنځورۍ پوښتنه کول څومره لوړه مرتبه لري، یعنی په هر قدم باندې الله جل جلاله د هغه درجه لوړوي او په جنت کې د خپل ځان دپاره ځای برابروي. همدارنګه د یو مسلمان ورور حقوق ادا کول په خپل ورځني ژوند کې او د هغه د مریضۍ پوښتنه کول، هغه ته یو ګوټ اوبه ورکول او همدارنګه د هغه ته یو جوړ لباس برابرول او همدارنګه هغه ته یو لقمه خوراک ورکول، دا ټول چې دی د اجر او ثواب لامل ګرځېږي او په احادیثو کې په دې اړه باندې زیات تاکید شوی دی او د دې اجرونه او ثوابونه چې دی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. همداراز د لارې څخه د یو ضررناک شي لرې کول دا هم د اجر او ثواب لامل ګرځېږي، دا هم د عبادت یوه برخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایلی دي چې عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، ما ته راوړاندې کړلی شو زما د امت اعمال، د هغه نیکي هم او د هغه بدي هم. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، ما د هغه په ښو کارونو کې په ښو چارو کې ولیدل چې کوم شی هغه ضرري وي هغه د لارې څخه لرې کړلی شي. یعنی د یو ضروري شي لرې کول له لارې څخه، د لارې پاکول په حقیقت کې دا هم د عبادت یوه برخه ده. په دې باندې انسان ته اجر او ثواب ورکول کیږي. دا خلاصه کې چې دا په انسانانو باندې ترحم دی، بلکې د خیر رسونې دغه پروسه تر انسانانو پورې محدوده نه ده، بلکې اسلام د دې ساحه تر څارویو او مرغانو پورې هم غځولې ده. نو د هر څاروي او هر الوتونکي سره احسان او ورڅخه شر دفع کول دا په عبادت کې راځي او الله تعالی ته د نزدېکت وسیله ګرځېږي. په دې مورد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د عبرت نه ډکه قصه موږ ته په دې ډول بیان کړې ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بین رجل یمشي فاشتد علیه العطش. داسې یو قصه بیان کړې ده چې یو سړی و او هغه په یو لاره تېرېده، تندې راواخیسته، هغه یو کوهي ته ورکوز شه، هغه د دې کوهي نه اوبه وڅښلې. کله چې هم هغه له کوهي څخه راووته ګوري چې یو سپی دی او هغه د ډېرې زیاتې تندې نه ژبه راوباسي او په دې باندې د کوهي په غاړه پرتې لمدې شګې څټي. نو کله چې د دغه سپی ولیده نو زړه کې دا خبره تېره کړله چې کومه تنده چې ما ته رسېدلې وه هغه تنده ده ته هم رسېدلې ده. نو دی بېرته کوهي ته ورښکته شه، چونکې په کوهي کې بوکه نه وه او خپله موزه یې راوویستله او په هغې کې اوبه واچولې، هغه یې په خوله کې ونیوله او راپورته شه او د سپي په خوله کې دا اوبه ور واچولې.
دې سپي اوبه وڅښلې، نو دغه عمل د الله تعالی جل جلاله ډیر زیات خوښ شو او د هغه ټول ګناهونه الله جل جلاله په یو سپي باندې د رحم کولو په وجه باندې د دې سړي دپاره مات کړل. نو یو چا پوښتنه وکړه ای د الله رسوله وان لنا فی البهائم اجرا، آیا د بهایمو په اړه باندې موږ ته کوم اجر شته؟ یعنی د بهایمو سره په ترحم کولو او هغوی باندې په مهربانۍ کولو باندې په دې کې هم اجر دی؟ نبی علیه السلام وفرمیل چې هو، په هر یو زیرو شیانو کې تاسو لپاره اجر دی چې تاسو هغه په هغې باندې شفقت وکئ، په هغې باندې رحم وکئ او هغوی ته تاسې خیر ورسوئ. نو د دې په خاطر باندې چې یو مسلمان نه یوازې دا چې هغه انسانانو ته ګټه ورسوي، انسانانو ته خیر ورسیږي، په ټولنه کې د خلکو د خدمت مصدر وګرځېږي، بلکې په حیواناتو باندې رحم کول او شفقت کول، ترحم کول، هغوی ته خیر رسول، دا هم د الله تعالی جل جلاله د عبادت غوښتنه ده او په دې کې انسان ته اجر ورکول کېږي ولو که دا مباح چارې دي. قرآني لارښوونې دغه مطالبو ته په قرآن کریم کې مسلمانان داسې متوجه کوي چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکي دا نه ده چې تاسې صرف مخ خپل د مشرق او د مغرب طرف ته په مانځه کې وګرځوئ، یعنې تاسې د الله تعالی جل جلاله دپاره مونځ ادا کړئ. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، د نیکۍ لارې ډېرې دي. الله باندې ایمان درلودل، په ورځ د آخرت باندې ایمان درلودل، په ملایکو باندې ایمان درلودل، په کتابونو باندې ایمان درلودل، په نبیانو او پیغمبرانو باندې ایمان درلودل، دا د ایمان برخه ده او دا مؤمن به شیان دي. د دې ترڅنګ به عقیدې ترڅنګ به عمل هم ترسره کوي. وآت المال على حبه، نو مال به ورکوي په داسې حال کې چې د الله جل جلاله د رضا دپاره وي، او یا دا چې په خپله باندې د مال سره مینه لري، خو دا مال د مینې سره چې دی ورسره لري چاته ورکي؟ ذوي القربا، خپلو خپلوانو ته. نو خپل خپلوان ستا دا ستا د احسان دپاره ډېر وړ دي چې لومړی ته د هغې سره احسان وکړي، هغوی ته د خپل محبوب مال نه یو څه ورکړي. والیتامه، یتیمانو ته مال ورکړي. والمساکینه، د مساکینو سره د ترحم معامله وکړي، هغوی ته صدقه ورکړي. وابن السبیله، مسافرو سره د ترحم معامله وکړي، هغوی ته د خپل مال نه یو څه ورکړي. والسائلین، او څوک یې درنه غواړي او سوال کوي درته، هغوی ته د مال نه یو برخه ورکړي. او وفي الرقاب، د غلامانو په آزادولو کې خپل مال مصرف کړي. او د دې ترڅنګ چې مالی عبادات ترسره کړي، دلته مالی عبادات په بدني عباداتو مخکې شوي دي، ورپسې بدني عبادات دي. واقام الصلاة، منځ اقامه کړي. وآت الزکاة، زکات ورکړي. والموفون بعهدهم، په خپل وعدو باندې وفا وکړي. اذا عاهدوا، کله چې دوی هغوی وعده وکړي. نو والصابرین فی البأساء والضراء، دا هم د خیر چارې دي چې د جګړې په وخت کې، د جهاد په وخت کې، د ضرر رسونې په وخت کې صابره اوسیږي، هم د الله په اوامرو صابرئ او هم د ضرر د رسېدو پر مهال باندې چې درته ورسیږي، تکلیف درته ورسیږي، غم درته ورسیږي، په دې باندې صابره اوسیږي. وحین البأس، د لوږې په حالت کې، د جنگ په حالت کې هم صابره اوسیږي. اولئک الذین صدقوا، همدغه هغه خلک دي چې هغوی رښتینی خلک دي. و اولئک هم المتقون، او همدغه خلک تقواداره دي. یعنی دا مخکینی کوم احکام چې بیان شو دا ترسره کول، دا په خپله باندې د تقوا غوښتنه ده، او متقیان چې دي هغه خو د الله تعالی جل جلاله خوښیږي او الله تعالی جل جلاله د هغوی سره مینه لري. همداراز د اهلو عیال دپاره، د خپلو بچو دپاره د حلال روزي ګټل دا په خپله عبادت دی. کله چې یو څوک له خپل کور څخه د خپلو اولادونو ته د نفقې د پیدا کولو په خاطر باندې ووځي، دا عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایلی دي چې یو سړی د نبی علیه السلام په وړاندې تیر شو، هغه د بدن په لحاظ باندې ډېر غښتلی او ډېر مضبوط انسان و. په دې وخت کې یو صحابي ویل چې یا رسول الله، کاشکې دا د الله په لاره کې یعنې مجاهد وي او د الله تعالی جل جلاله په لاره کې جهاد کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په مقابل کې وویل چې ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا، که د دې دپاره راوتلی وي چې د خپلو بچو دپاره خواري کوي، فهو فی سبیل الله، دا د الله په لاره کې دی.
وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. که دې دپاره راوتلی وي چې د خپل زړو مور و پلار دپاره کوشش کوي، هلې ځلې کوي، روزي ګټي، دا د الله په لاره کې دی. وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. که د خپل نفس د عفت دپاره راوتلی وي چې د حرامو نه ځان وساتي، دا د الله په لاره کې دی. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشیطان. او که دې دپاره راوتلی وي چې ځان وښیي خلکو ته، په نورو باندې ځان لوړ وګڼي، او نو دا په حقیقت کې د شیطان په لاره کې دی. دې نه معلومیږي چې یو سړی د دې په خاطر باندې کور نه وځي چې خپله حلاله روزي د خپلو بچو د اهل ټبر دپاره پیدا کړي، په حقیقت کې دا د لوړو عباداتو څخه عبادت کوونکی دی. ځکه نبي علیه صلات وسلام هغه صحابي هغه فکر اصلاح کړ، د هغه نظر اصلاح کړ، هغه فکر کاوه چې یعنی یوازې جهاد دی الله په لاره کې همدغه عبادت دی. بلکې نبی علیه السلام وفرمیل چې جهاد هم عبادت دی، خو تر څنګ یې د خپلو بچو دپاره حلاله روزي ګټل دا هم عبادت دی. همداراز که یو څوک یو څو روپۍ ګټي خپلو بچو ته راوړي، نو نبی علیه صلات وسلام دا په لوړو صدقاتو کې شمیرلی ده. نبی علیه السلام فرمایلی دي اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه. یو څوک چې خپل بچیو ته نفقه راوړي او د دې په خاطر راوړي چې په دې باندې اجر او ثواب حاصل کړي، د ثواب په نیت دا کار کوي، نو په حقیقت کې دا د هغه دپاره په صدقه کې حسابیږي. او د مور پلار سره احسان کول نبی علیه صلات وسلام تر ټولو لوړ جهاد ګڼلی دی. ولې چې مور پلار هغه د خدمت چې کله د خدمت ضرورت ولري، نو په هغې د هغې خدمت کول دا په خپله جهاد دی. عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې اقبل رجل الى نبي الله صلی الله علیه وسلم. یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، فقال ویل چې ابایعک علی الهجرة والجهاد، زه تا سره په هجرت او جهاد باندې بیعت کوم، ابتغي الاجر من الله، او په دې سره د الله نه اجر غواړم. نو نبی علیه الصلاة والسلام د وحی په ذریعه باندې پوه شو چې د مور او پلار خدمت ته اړتیا لري. نو نبی علیه الصلاة والسلام یو طرف ته خپل امت ته د دې خبرې یادونه کوي او هغوی ته دا لارښوونه کوي چې د مور پلار خدمت باید وشي، او بل طرف ته دغه صحابي په دې باندې پوهوي چې ستا مور پلار د دې ضرورت لري چې باید هغې خدمت وشي. نو د دې وجې نه هغه ته وایي چې فهل من والدیک احد حی، آیا د مور پلار نه د کوم یو ژوندی دی؟ قال نعم، هغه چې بلې، بل کلاهما، دواړه ژوندي دي. قال فتبتغي الاجر من الله، نو د هغوی په خدمت کې الله نه اجر وغواړه. قال نعم، هغه هم دا خبره ومنله. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې فرجع الی والدیک فاحسن صحبتهما، ته لاړ شه او د مور پلار خدمت ته کوه او د هغې سره ژوند وکړه، او نو په حقیقت کې همدغه ستا دپاره اجر دی. یعنې دې نه معلومیږي چې جهاد کول دا هم یو دینی حکم دی، او الله تعالی جل جلاله مسلمانانو باندې دا فرض کړی دی، او د جهاد د فرضیت په وخت کې مسلمان په کار دی چې جهاد ترسره کړي. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په صراحت سره دلته ذکر کړه چې د مور پلار خدمت کول هم دا د جهاد په اندازه باندې اجر او ثواب ولري، کله چې یو څوک مور پلار د هغه دې ته ضرورت ولري. همداراز د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته په عملي ژوند کې د خپلو خپلوانو سره د اړیکو ټینګولو او د هغوی سره د ښو ارتباطاتو حکم کړی دی چې تاسې خپلوانو سره خپلولي وپالئ. دا هم د عبادت یو اړخ دی، دا هم د عبادت یو برخه ده. نبی علیه السلام په دې اړه فرمایلی دی چې الرحم معلقة بالعرش، رحم چې دی د خپلوانو سره خپلولي پالل دا په عرش پورې تړلې ده. تقول هر وخت کې وایي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. چا چې زه وپاللم، یعنی خپلولي وپالله، خپلوانو سره خپلولي وکړله، هغوی سره قطع صله رحمي ونه کړله، یعنی هغوی سره رابطې پرې نه ښودلې، نو دا انسان به الله د خپل رحمت پورې وتړي. او چا چې خپلولي پرې کړله او د خپلوانو سره خپلولي پرېښودله، نو الله تعالی جل جلاله به په حقیقت کې هغه د خپل رحمت څخه لرې کړي او د خپل رحمت څخه بې پرې کړي.
خپل اړیکې به الله پاک جل جلاله د هغه سره پرېږدي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله عنه ته لارښوونه کوي چې لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، یعنی نیکی هر ډول نیکی چې وي هیڅکله یې وړه مه ګڼه. دا هم یو نیکی ده چې ته د یو مسلمان ورور سره په ورین تندي مخامخ شي. په ورین تندي مخامخ کېدل د یو مسلمان ورور سره دا هم د عبادت یو اړخ دی او دا د عبادت برخه ده. همدارنګه علم حاصلول دا هم عبادت دی. نبی علیه السلام فرمایلی دي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلمین، د علم طلب په هر مسلمان باندې فرض دی. نو دینه معلومه شو چې عبادت د ژوندانه ټول اړخونه په بر کې نیسي. د عبادت یو اړخ په نظر کې نیول او بل اړخ له نظره غورځول په حقیقت کې د اسلام سمه لاره پرېښودل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لارښوونو څخه مخالفت کول دي. اسلام دغه چارې تر یو وخت او تر یو ټاکلي ځای پورې نه دي محدود کړي او نه یې کوم مالی ټیکس ورباندې ټاکلی دی چې تر شتمنو پورې ځانګړی کړی شي او چې یوازې شتمن خلک د دې نه ګټه پورته کړي او ثواب حاصل کړي، او نه یې کوم بدني زور ورته شرط ټاکلی دی چې په یوازې پیاوړي بدنونو والا یې ترسره کړلی شي او ضعیفه خلک یې ترسره نشي کړلی، بلکې د الله دین داسې یو پراخه میدان ټاکلی دی چې هر څوک که هغه حاکم وي او که محکوم وي، هغه که د قوي بدن څښتن وي او که د ضعیفه بدن څښتن وي، نو په حقیقت کې دا ټول عبادت کوونکي دي. نو په دې اساس باندې د عبادت مفهوم چې دی هغه ډیر پراخه دی او په هغه کې د ژوند مختلفې برخې شاملې دي. همداراز یو څوک چې د خپل ځان د عفت په خاطر باندې نکاح کوي، دا نکاح کول هم په خپل عبادت ګڼل شوی دی. که یو څوک حتی د خپل میرمن سره یو ځای کیږي او د خپل میرمن سره د یو ځایوالي په حالت کې هغې سره صحبت کوي، دغه صحبت کول، د هغې سره یو ځای کېدل، د هغې سره کورواله کول، دا په خپله باندې د اجر او ثواب لامل ګرځېږي. په دې اړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې وفي بضع احدکم صدقه، یو څوک چې د خپل میرمن سره کورواله کوي په دې کې دا صدقه ده. قالوا یا رسول الله ایاتی احدنا شهوته، یو څوک خپل میرمن ته راځي د شهوت ترسره کولو په خاطر باندې، یکون له فیها اجر، نو په دې کې ما اجر ورکول کیږي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ارأیتم لو وضعها فی الحرام، که چیرته همدغه شهوت په حرام عمل کې ترسره کی، یعنی یو حرام عمل ترسره کی، اکان علیه فیها وزر، نو په دې کې به هغه ته ګناه وي. نو هر کله چې په دې کې ګناه ده، نو چې کله دا د ګناه نه ځان وساتي، وکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له فیها اجر، نو په حلالو کې د خپل شهوت د حلالو طریقې نه د خپل شهوت پوره کی، په حقیقت کې په دې باندې انسان ته اجر ورکول کیږي. همدارنګه که موږ ووایو چې د ژوند ټولې چارې، یعنی د سحر نه ننولې تر ماښامه او د ماښام نه ننولې تر سحره چې څومره دنیایي کارونه کوي، که په هغې کې د اسلام د ښودل شوي لارې سره سم دا ترسره کي، په حقیقت کې دا عبادت ګڼل کیږي. دغې دپاره اسلام 5 ډول شرایط ټاکلي دي. که دغه شرطونه په صحیح په نظر کې ونیسي، نو په حقیقت کې د ده دغه دنیوي عمل چې په ټولنیز ژوند کې ترسره کوي، دا ټول په عباداتو کې شمیرل کیږي. یو دا دی چې دغه عمل روا وي، جایز وي په اسلام کې، او دویم دا دی چې په دې کې هدف د الله تعالی جل جلاله رضا وي، او دریم دا دی چې دغه عمل په اتقان سره ترسره شي، په ښه شکل ترسره شي، په صداقت سره ترسره شي. دا هم د عبادت غوښتنه ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ان الله عز وجل یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، الله جل جلاله خوښیږي په دې باندې، خوښوي دا چې یو بنده خپل یو کار ترسره کړي، هغه په اتقان سره ترسره کړي. یو څوک ولو که د یو کافر سره مزدور دی
او هغه سره یې تعهد کړی دی چې یو کار به په دغه شکل ترسره کړي او په هغې کې دی کمې او کاستي وکړي، په هغې کې سستي وکړي، په حقیقت کې دی په دې کې ګناهګار ګڼل کېږي. پکار دا ده چې دا په سمه توګه ترسره کړي. او څلورم شرط دا دی چې د بل چا په حق باندې تیری نه وي او اسلامي شریعت نه شرعي حدود باید په نظر کې ونیسي. او پنځم شرط دا دی چې دا کوم دنیوي عمل ترسره کوي، په دنیا کې مباح چارې ترسره کوي، دا باید د فرایضو د معطل کېدو سبب نشي، لکه منځ ورنه پاتې نشي، روژه په خپل وخت ونیسي، زکات په خپل وخت باندې ورکړي، حج په خپل وخت باندې ترسره کړي. نو په حقیقت کې دا ټولې چارې دا په عبادت کې راځي. الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای مؤمنانو غافل دنه کې تاسو لره د مالونو ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه د الله د ذکر نه، یعنی د خپل دنیوي کاروبار سره ترڅنګ باید تاسو الله هیر نه کوي او همیشه دپاره د الله حکم تاسو باید په نظر کې ونیسئ. مونځ پکې په خپل وخت باندې ورکوئ، زکات په خپل ورکوئ، د حج د فرض کېدو په وخت کې حج ترسره کوئ. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. او که څوک دا کار وکړي، یعنی د دنیوي چارې، دنیوي کاروبار، مال او د همدارنګه د اولادونو سره مینه، د اولادونو سره ناسته ولاړه د دې لامل شي چې هغه نه د الله عبادت پاتې شي، په حقیقت کې دي خلکو تاوان وکړو، دا خلک زیانمن خلک دي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. دا مؤمنان هغه خلک دي چې په غفلت کې نه غورځي دوی لره تجارت او کاروبار، راکړه ورکړه د الله د ذکر نه، د مانځه د اقامې نه او د زکات د ورکړې نه، یعنی د دنیوي چارو ترڅنګ هغه دیني چارې هم په خپل په صحیح توګه مخ وړاندې وړي. نو په حقیقت کې دا خلک ریښتیني بندگان د الله دي او د الله تعالی جل جلاله ښه عبادت کوونکي دي. کله چې مسلمان دغه چارې ګوري چې په عبادت کې ورته حسابېږي، که څه هم په مسجد کې نه وي، که څه هم د الله تعالی په لاره کې په جهاد کې بوخت نه وي، که څه هم هغه ته د بل عبادت زمینه برابره نه ده، د هر ډول نیکي د هر ډول نیکۍ په چارو کې هڅه کوي بیا او په ټولنه کې د خیر منبع او سرچینه ګرځېږي. نو د دې وجې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لارښوونه دا ده چې مسلمان باید د ژوند په ټولو چارو کې د الله تعالی جل جلاله عبادت کوونکی اوسیږي. اوس راځو چې دې خبره ته دغه ډول فکر که څوک ولري او دغه ډول نظر ولري او د عبادت په اړه باندې یو شمولي فکر ولري، دغه شمولي فکر د مسلمان په ژوند باندې څه اغېزه لري. د عبادت په هکله شمولي فکر درلودل په انساني نفس کې ډېرې ارزښتناکې اغېزې راټوکوي چې انسان په خپل ځان کې حس کولی شي او په نورو کې هم لیدلی شي او د ژوندانه په چاپېریال کې د هغه په سیوري کې ژوند کولی شي. د دغه اغېزو څرګند دلایل دوه شیان دي، یعنی موږ وګورو چې دغه ډول فکر درلودل چې کله یو څوک د عبادت په اړه جامع فکر لري، نو یو خو دا ده چې مسلمان ته د ژوند درست تګلوري ټاکي او مسلمان ورځ په ورځ باندې کوشش کوي چې په دې باندې پوه شي چې د اسلام غوښتنه په ژوندنیزو چارو کې زمانه څه ده، او بل دا دی چې د ده په عمل کې اتقان پیدا کیږي او ورځ تر ورځې د کوشش کوي چې عمل په صحیح توګه ترسره کړي او د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر ترسره کړي. نو بیا به داسې نه وي چې د شپې د رب عبادت کوونکي اوسیږي او د ورځې د مخلوقاتو بنده وي. بیا به د هغو خلکو په جمله کې نه وي چې په مسجد کې د رب بنده وي او د ژوند په ډګر کې د دنیا او د مادیاتو بنده وي. بیا به په نورو ورځو کې د نورو مخلوقاتو ژوند ټول یوه وحده وي، هغه تقسیمات نه مني. یعنی معنا دا شو چې د ورځې هم د الله بنده او د شپې هم د الله بنده، په مسجد کې هم د الله بنده او د ژوند په ډګر کې هم د الله بنده. نو دا یو فکر د سره پیدا کیږي، د سوچ سره پیدا کیږي. البته د عبادت په اړه باندې ځینې منحرف نظریات دي، دا هم باید موږ وپېژنو چې ځینې خلک د عبادت په اړه باندې نادرست فکر لري. ځینې خلک وایي چې عبادت یو روحاني کار دی چې د بنده او د هغه د رب ترمنځ اړیکې ټینګوي او یو شخص خوښه خپله چې په مسجد کې ترسره کوي یا یې په نور عبادت ځایونو کې ترسره کوي، دا ټول یو شی دی. یعنی یو څوک مسلمان دی هغه مسجد ته ځي او یو څوک هندو دی هغه
خپل درمسال ته ځي او یو څوک عیسوي دی هغه کلیسا ته ځي او یو څوک د بل شي عبادت کوي هغه خپل عبادتګاه ته ځي. نو هغوی وایي چې په حقیقت کې عبادت چې دی دا یو څو ځانګړي کارونه دي چې په ځانګړو وختونو په ځانګړو ځایونو کې د ځانګړو چارو په ترسره کولو سره ترسره کیږي. دا د عابد او د معبود ترمنځ یو خصوصي اړیکه ده، دا په عملي ژوند پورې ارتباط لري. سیکولرستان د عبادت په اړه به دغسې نظریه لري او دا نظریه نادرسته نظریه ده، دا درسته نظریه نه ده. یعنی معنا هغوی دا خبره کوي چې انسان په خپل اقتصادي ژوند کې، ټولنیز ژوند کې، په ښوونه او روزنه کې، د کورنۍ په ژوند کې او داسې نورو کې آزاد دی او یوازې عبادت چې دی په عبادت ځایونو پورې ارتباط لري. دا ډول نظر چې دی دا درست نظر نه دی، بلکې د اسلام غوښتنه دا ده او د اسلام حکم دا دی چې مسلمان باید د ژوند په ټولو چارو کې الهي اوامرو ته غاړه کیږي. داسې نه وي چې د ژوند په یو برخه کې مسلمان او بیا د ژوند په بله برخه کې بیا نو د خپلو نفسي خواهشاتو تابع وي. نو دا د عبادت په اسلام کې د عبادت د مفهوم په اړه باندې تفصیلي خبره وه چې باید موږ په دې باندې پوه شو چې مسلمان باید څه ډول ژوند ترسره کړي او د الله تعالی جل جلاله څه ډول بندګي وکړي. نو خلاصه د درس دا شوه چې اسلام په عبادت سره زموږ نه دا غواړي چې مسلمان د ژوند په ټولو برخو کې د ژوند په هر اړخ کې الهي اوامرو ته غاړه کیږي او د عبادت چې دی یوازې په یو څو ځانګړو چارو کې باید خلاصه نه کړي. نو په دې سره که یو څوک په دغه شکل که څوک د الله تعالی جل جلاله عبادت وکړي نو دا په حقیقت کې د الله تعالی جل جلاله صحیح عبادت کوونکی دی. نو په اسلام کې د عبادت مفهوم چې دی دا شمولي دی او دا په یو څو خاصو ځانګړو چارو پورې مرتبط نه دی. نو ډیره زیاته مننه ستاسو توجه نه. دا زموږ د درس نننی درس و او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.